یو حدیث کې راځي من صام رمضان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې روزه ونیوله د رمضان من عام دي نارینه کې زنانه عالمي کې امي کشري کې مشره اگر کبه کچرانو باندې په مرتبه پر ضد کې نشتا اوس ول الله رحم وکي ودا سوای منزل مر او چته ودا بچي مې زکه دا نازدانه ده په د باندې روزنه نشو به سوزول کېږي کلم ملګری ابن کثیر رحمه الله دا غي بارکه دا خبره ذکر کړي چې کله د روزي حکم موږ له متوجي شو او موږ روزه ونی ولا ډوډۍ موډۍ بنوا ماشومان باندې به موږ روزه نی ولا چې کله به تور مثال هغه پرېدو کې چې موږ له ډوډۍ وې موږ به د مالو چې نه داغه په خوندینا څه ټوټي موټي ټیکري مګلی ورته جوړ کړ په دې باندې موږ د دوکا کړ خلار به وکړه نو دومره ماشومه چې هغه ډوډۍ او مالو چې پیژنې هغه څومره مرتبه والا ماشومي چې هغه د صحابي بچي د روزي اهتمام کوي نو زموته د وګد انسان نازدانه مازدانه ته کټ کستا بچي د محمد رسول الله ملګرو د زامن نصیحت نه لري د روزي سره خمخ عادت کا روزه د رمضان ونه ولا خو لیکن د دوه شرطونو د وجه نه ایمانا و احتسابا یو په دی وجه باندې چې د اسما د ایمان تقاضا ده ریا پکې نه کو ځان خودنه پکې نه کو تقلید عام انسانانو پکې نه کو چې پلانې سره نشي ځدی مناسب و احتسابا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او په دین باندې چې رب العالمین نور باندې ثواب غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخکې څومره ګناهونه کړی دي هغه ټول ورته رب العالمین معاف کړي الحمدلله زموږ په کورونو کې زنانه روزي نشي زموږ نوجوانان ونیولې زموږ بډاګان اهتمام کوي د عقیدې د وجنه د ایمان د وجنه او د ثواب د وجنه چې رب العالمین موږ باندې بدل غواړو اې دې په کسره نتیجې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکې چې څومره ګناهونه کړی دي هغه ټول په دې باندې ختم شو بیس موږ تاسو غوښنه ګناګار خلک قتل د ګناه خبره د ګناه اوریدل د ګناه تک د ګناه لاس باندې کول د ګناه نو موږ روزنه کڅو کې نشي کني نشي موږ تاسو به ضروری دا ونیسو دا دوه شرطونه ولې ذکر کړو ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې عمل د الله په دربار کې قبليږي په هغه وخت کې چې دا څو شرایط پکې یو ایمان عقیده توحید افراد الله تعالی بالعبودیه څومره اقسام د بندګۍ چې هغه فقط او فقط رب العالمین پورې خاص دي هیڅ څه دي الله سره به هیڅ شي شریک نشته دا عقیده قران نسل کوي نه جبريل نه انبیاء نه انسانان نه پیران نه مړه نه ژوندۍ نه کاڼي نه بوټي نه دربار نه شیخ صاحب نه پیر صاحب نه مولانا صاحب رکوع چې کیږي واسي دي الله لا سجده چې کیږي واسي دي الله لا رمضان چې ویل کیږي واسي دي الله لا د شي عقیده شکل استاوي روزه دي قبليږي کدا عقیده دي نو چې پیر صاحب په غیب خبريږي پیر صاحب دې موږ رکوع سجده وکړو د قبر به خوا کې منځ کو دا ډېر قبليږي هندوستان او الله ناراضه ایمان څخه مخکې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت برابر کوي دویم سړی په عمل کې په صدق باندې دا معنی ډېر په جذبه باندې ورته راوړاندې کیږي الله عزوجل د منافقانو مبارک فرمایي چې دې منزل نه راځي مګر سس پستا من او تاسو به چې کله د روزي اهتمام کوو په شامل د اوچتیګو یا نور مسائل پکې د شي په جذبه باندې وو چې هغه به زمون د عمل د قبلېدو لپاره سبب جوړيږي و الا که چیرته ړنګ بنګو سس پستو کله د سترګو کې شکان وو کله د شي غوسه شړیلا کله د سات لګورو اسنه چې روزه ونیسو او الله عزوجل زمون د عمل را رد کی صدق باندې موږ د عمل ونه کی جذبه باندې زبتوري مثال تعالی دی شي امر وکم چې دا کار وکا تډیر په جذبه باندې هغه کار کې اسمه پر ځل کې یو کیفیت راځي خو کله ته مې چې دا اوبر او دا کار وکا اوف دی ویلي ځان دړنګ بند کې او دا ولي د لاسونو دی پورته کړو لاسونو دی ټپونه وېستا او به براوړي خو اسمه پر ځل کې بل کیفیت راغی چې سړي باندې بوج درې احتساب د ثواب په نیت باندې براسي او څلورم احسان د شي بندگی وکي چې رب العالمین زګورم و الا رب العالمین زنګورم الله عز وجل خامخا موجودي
او عمل په دې وجه باندې کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به کې مراد ده عمل په دې وجه باندې کوي چې د مخلوق حق به کې طلب کړي آزاد کړي لري کړي عمل په دې باندې کوي التاثر من الكتاب والسنه قران ویری دي سنت ویری دي د شي بلو چې پلاني مولانا صاحب دا عمل کړي د نومنګ هم کو د مولانا صاحب کور ابا چې دین موږ له تشریح کې نور موږ د دې وجه دي عمل له اولاد شو چې دا زموږ د قران مطالبه ده او دا زموږ تاسو د الامام الاعظم محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم مطالبه ده حرام نزان ساته محبت سره